ګوره دا ځل ماته خامخا زوی پکار دی، د څلورمې لور ګنجایش نشته. زه څه کولی شم؟ دا خو د الله رضا ده. موږ باید ډاکټر ته لاړ شو چې الټراساونډ وکړو. د راپور مطابق دا ظلم ستاسو لور ده. ته بیخي منخوسه ای، ما ته به هیڅکله زوی را نشي. وځه زما له کور نه، خپلې مور کور ته لاړه شه. مورې، زه سیف له کوره راوستلم. لورې، لورګانې د الله رحمت وي، بوج نه وي. ته زموږ د کور ښکلا یې، ته زموږ لپاره ډېره قیمتي یې. سنا، ما ته چا ویلي چې ته جامې ګنډل درځي؟ او مالا جامې ګنډل راځي. ها، بیا به زه تا ته خپلې کپړې راوړم او ګنډایې او پیسې به درته درکم. سمه ده، زه هم په مور باندې بوج نه جوړېدل غواړم. زما بچو ما ته ډېر یادې شوي. ما ډېر زیاتې کړې خپلو بچو سنا سره. پخیر راغلی بچی. السلام علیکم. سنا، ما ته تا سره ډېر زیاته وکړه، ما وبخه او راځه زه درپسې راغلی یم چې کور ته دې بوزم. او بچی، لاړه شه ورسره خپل کور ته. سیف، راشه ما زر ډاکټر ته ورسوه. مبارک شه ستا زوی او شو. یا الله، ستا ډېر شکر دی. ما پخپله ناشکري کوله نو الله ماته زوی نه راکو، او چې ما په لوڼو صبر وکړ نو الله راته زوی هم راکړ. لوریانی د الله رحمت دی. موږ له پکار ده چې صبر او د الله شکر ادا کړو. که تاسو ته دا کیسه خوښه شوه نو ویډیو لایک کړئ او زموږ چینل پښتو انیمیشن سبسکرایب کړئ.